قدرمن رحمان صاحب، قدرمن محمود ایاز صاحب، عیبت خان صاحب، شرافت صاحب او په دریځ کې او په تالار کې ناستو ټولو دوستانو په سلامونو مو لمانځم. زه په دې نه پوهېږم چې څه شی ووایم. څو واره مې په دغه کې د ناستې په دوران کې د خپل شعرونه بدل را بدل کړل. یار به مې خیال شو چې هغه ووایم، بیا به مې خیال شو چې هغه ووایم. خیر، خو تر شعرونو مخکې ډېرې خبرې نه کوم. یو دوې خبرې ډېرې ضروري ګڼم. یوه دا محترم چې کومه د ګیلې خبره وکړه، د هغه څخه موږ همدغسې توقعات کولی شو. هغه پخوا همدغسې ګیلې جوړ شوي دي. کوم چا څه توقعات هو د هغه څخه بلکل همدغسې توقعات کېدلی شي. نو لہذا د دې څخه دغه نه دي. او بله خبره دا ده چې یو وخت یې معین صاحب، صدیق الله معین، تاسو کې به ډېر ملګري پېژنئ، نو هغه کتاب چاپ کړی و. نو پر هغه باندې د څو ځوانانو ملګرو مقدمې لیکلي وې. ما ورته وویله، ما وویل یاره تا به د یو سړي، د یو کره، د یو مشهور، د یو پوه سړي مقدمه لیکله، یو به دې لیکله ته دا ډېر پر ځای. ده راته ویلې ویل زه ډېرو خلکو، مشهورو خلکو ته ورغلم، دا د مشهورو لفظ د استعمال کړي. اوس زه هغه ورغلم، هغه ناامیده کړم. ما ورته وویل شاید ته پوه شوی نه یې. ځینې خلک مشهور او پوه وي، ځینې خلک مشهور کړل شوي. نو دغه مشهور کړل شوي خلک وي، د دې څخه موږ د توقعات لرو. او بله خبره چې د اکیډمي په حواله وشوله، د اکیډمي څخه زه بلکل نه د غوښتنه لرم، نه د غوښتنې توقع ځینې لرم. زه ډېر ناامیده یم. د هغه تر دغه حده پورې چې ما یو غزل په میسج کې عارف صاحب ته لیږلی و، د دې دپاره نه چې هغه د ذات دپاره په ذاتي توګه مې ورلیږلی و. نو بیا ده په خپله ټلیفون راته وکړي چې دا ډېره ښه غزل ده، دا غزل موږ چاپول غواړو. ما ورته وویل ډېره ښه خبره ده چې تاسو چاپوئ، خدای مو توفیق درکړي. خو په دې کې یو شرط دی. ما ویل څنګه شرط وي؟ په دې کې د ډورین تورې دي، دا به دې لیکاږي. ما ورته ویله، ما ویل زما د غزلې څخه لفظ کښل خو ناممکنه دی، البته چاپ دې بېشکه شي. اکیډمي څخه بلکل موږ هېڅ امید نه لرو، او زه په خپله غوښتنه هم نه ځینې کوم. وخت نه نیسمه، راځمه د شعر په شعر. درده زړګي ته مې ژر راسه چې دوا رانه شي. درده زړګي ته مې ژر راشه چې دوا رانه شي. هغه چې تا وژني هغه توره بلا رانه شي. درده زړګي ته مې ژر راشه چې دوا رانه شي. هغه چې تا وژني هغه توره بلا رانه شي. اوښکو د سترګو په انګړ کې مې اتڼ واچوئ. اوښکو د سترګو په انګړ کې مې اتڼ واچوئ. چې پر چاودلو وچو شونډو مې خندا رانه شي. تشکر. اوښکو د سترګو په انګړ کې مې اتڼ واچوئ. چې پر چاودلو وچو شونډو مې خندا رانه شي. د تورې شپې تورې تیارې څادر دې مه رانغاړه. د تورې شپې تورې تیارې څادر دې مه رانغاړه. پام کوه پام، ګوره سهار نه کړې رڼا رانه شي. ګورو ده د تورې شپې تورې تیارې څادر دې مه رانغاړه. پام کوه پام، ګوره سهار نه کړې رڼا رانه شي. سترګې ړندې، ژبې ګونګۍ کړه او غوږونه کاڼه.
سترګې ړندې ژبې ګونګۍ کړه او غوږونه کاڼه عقلونه شل کړه چې شادي پر پښتونخوا رانشي سترګې ړندې ژبې ګونګۍ کړه او غوږونه کاڼه عقلونه شل کړه چې شادي پر پښتونخوا رانشي شور او چپاو جوړ کړه ظالمه ته پر کور د مظلوم شور او چپاو جوړ کړه ظالمه ته پر کور د مظلوم غږ یې کړه چوپ چې یې تر ما شور او غوغا رانشي دلته خزان دی مسلط د بل خزان په حکم دلته خزان دی مسلط د بل خزان په حکم دلته باید چې د بهار تازه هوا رانشي دلته خزان دی مسلط د بل خزان په حکم دلته باید چې د بهار تازه هوا رانشي بزدل قاتل هم وجني ما او هم بیریږي له ما بزدل قاتل هم وجني ما او هم بیریږي له ما وایي چې بیرته بیا په دې مړي کې ساه رانشي بزدل قاتل هم وجني ما او هم بیریږي له ما وایي چې بیرته بیا په دې مړي کې ساه رانشي چې مې د ژوند کښتۍ کړې ډوبه طوفانونه د وخت چې مې د ژوند کښتۍ کړې ډوبه طوفانونه د وخت په کار مې نه دي بیا بیخي دي ناخدا رانشي دغه وصیت معذوریار کړم خپل او بل ته مدام دغه وصیت زه معذوریار کړم خپل او بل ته مدام چې جنازې ته دې زما کله ملا رانشي